نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ډیر یو خوب او ډیر مبارک عنوان سیرة النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس سره دا پروګرام منعقد دی د خوب نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت هر ګوشه چې ګوري هر اړخ یې ګوري نو هغه انسان ته خوند او مزه ورکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه بعد زندگی اخو اسوه حسنه ده الله رب العالمین موږ ته قرآن کریم سورة احزاب کې فرمایلی دي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه یقینا شته د استاسو لپاره د الله او رسول صلی الله علیه وسلم کې یو نمونه د تابعدارۍ ډیره مزیدار هغه ډیره اسوه حسنه ده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې زندګي چې وګورئ تاسو د ماشوموالي د نوجوانۍ د کهولت دور او بیا د نبوت دور دا هر یو مثالي او ډیر عجیب زندگی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې واحد شخصیت دی په انساني تاریخ کې ټول انساني تاریخ کې واحد شخصیت چې دا وی ټول زندگی محفوظ ده دا وی د سیرت په شکل کې د پیدایش نه واخله تر د وفات پورې په دنیا کې بل داسې شخصیت نشته دی چې داغه زندگی دومره په مفصل تور باندې هغه محفوظ کړی شوی وي او د انسانانو مخې ته هغه یو واضحه پاڼه وي زما محترم ورونو تر دې پورې چې زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت متعلق پیشنګویانې او د هغې صفات په محکمو آسماني کتابونو کې هم موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اولنی وحی راتلله تاسو ته واقع معلومه ده امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی دی په الجامع الصحیح او دا اولنی باب چې دی امام بخاري رحمت الله علیه باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې کې دا واقع راوړی دا حدیث راوړی تفصیلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا تللو د نبوت د ملاویدو نه مخکې دی وخت لا پیغمبر نه دی ځکه معاشره کې شرکونه او جهالتونه او د دین د الله د نبی نفرت کله هم نبی صلی الله علیه وسلم د شرک په یو مجلس کې کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم په یو لخر کې شرکت نه کړل لکه د عربو د قبایلو عادت او په یو بل لخر کولې دشمنۍ به کولې قتلونه به کول ظلمونه به کول سچ راغی بد خوینه او په یو کې ورسره زموږ تاسو خو نبی صلی الله علیه وسلم شریک شوی نه دی د نبوت نه مخکې دا کار نه دی دا لا پرېږده چې زموږ او تاسو د خو نبی صلی الله علیه وسلم دا مبارک ژوند دومره واضح او صفا دی چې چېرته د نبوت نه مخکې هم موسیقي نه ده اورېدلې د موسیقۍ مجالس په عربو منعقد کول ځکه عرب چې ډېر لوی شاعران او اکثر شاعران خو بېدینه لږ داسې چې دیندار او د شاعرانو دا عادت دی چې هغوی د عشقي خبرې ډېرې کوي د عشق او د محبتونو دا خبرې او د دې سره سره د هغې فطري مزاج دی چې شاعري کوي نو ورسره د دې ټنګ ټکور سره ډېر شوق چې دا شاعري د هغوی د یو ټنګ ټکور د شعرونو سره وویلی شي چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې مجالسو کې شرکت نه دی کړی د نبوت نه مخکې چېرته شراب نه دي څښلي د نبوت نه مخکې چېرته نظر د غیر الله نه دی خوړلی د نبوت نه مخکې چېرته نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم دربار ته نه دی تللی چې په هغه زمانه کې کوم دربارونه و د لات سخي صاحب دربار و د منات دربار و د عزا ابۍ دربار و او دغه رنګه نور دربارونه مختلف هبل شهید په نوم باندې دربار لکه زموږ د زمانه کې دا دربارونه دي او د اولیاء وفات چې خلک پې زیارتونه جوړ کړي او ګنبدونه پې جوړ شي او بیا
یو لوی شرک روان دي باندې دا شرکونه په خوانه را روان دي د نوح علیه السلام د زمانې د مخکې او په عربو کې دغه وه څنګه چې زمونږ خلک د یو بابا په قبر دربار جوړوي همدقسې به عربو دا کوم چې بوتان تاسو وایئ دا تش بوت به نه دا به د یو بابا د یو بزرګ شکل به جوړ چې هغه فلانې بزرګ چې زموږ تېر شوی دی هغه فلانې صاحب چې تېر شوی دی د هغه شکل داسې دی مصور باندې به جوړ کړو په هغې به د خپل بابا هغه مینه ماتوله فرق زموږ د معاشرې او د عرب د معاشرې صرف دومره دی چې هغوی به د خپل بابا ودرولو بوت به نو نسب به کړو انصاف د هغې عبادت به کوم قرآن پې دلیل دی نو د هغوی بابا به کړه بابا او زموږ د هغه پړه بابا دی په قبر کې فرق صرف د کړه بابا او د پړه بابا دی نور شی یو شی هغه هم شرک او دا موجوده چې څه کېږي دا هم شرک خو د ناپوهۍ د لاسه مسلمانان دي ته هم دین وایي چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرکي دربارونو ته نه دی تللی مکمل طور الله رب العالمین محفوظ ساتلی مثالي زندگی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیا نه ډکه زندگی د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په سیرت کې ګڼ مثالونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا ته تللو د دې دپاره چې د الله عبادت وکړي نو وحي خو ورته نه راغلی څنګه عبادت وکړي بس سم چې ورته الله رب العالمین زړه کې اچول او د شپې عبادت به یې کول امام بخاري الفاظ را نقل کوي د عایشه رضی الله عنها حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله غار حرا ته لاړو نو فیتحنثو امام بخاری د تحنث معنا کې والتحنث التعبد الليالي دا تحنث ستوي د شپې عبادتونه ته او د څومره پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو څو شپې عبادت کوو د دغې مطابق به ورله خپلې اولنۍ بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها به خوراک تیار کړو خوراک به ځان سره ویوړلو ويتزود حدیث کې راځي دا ځان سره به توخه وړله د دغه شپو دپاره څو شپې به چې عبادت ورته به خوراک سکاک کوو چې خوراک به ختم شو بیا به کور ته یې تشریف راوړو بیا به چې یو شپه به د خپلې بیبي سره تېر کړي بیا به تلو نو بیا به د خدیجه رضی الله عنها خوراک تیار دې کې رد دی په هغه صوفیان باندې چې هغه وایي فلاني ځای کې فلاني صوفي صاحب چیلۍ ایستله او دومره وخت یې تېر کړو وخت دا چیلۍ په اسلام کې شته اسلام کې چیله پوشي نشته غارونو کې کېناستل نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله نه وحي راغلی ده بیا نبي علیه السلام د عبادتونو لپاره غارونو ته نه دی تللی بیا میدان ته راوتی دعوت یې کړی جهادونه یې کړي دا کردار د خود نبي صلی الله علیه وسلم تر اخیر وفات پورې غرض مې دا دی دا د الله خوږ نبي دی امام الانبیا دی خاتم النبیین دی صلی الله علیه وسلم خو خوراک ته ضرورت دی خلک څه وایي د دروغ کیسې کوي فلاني پیر صاحب دومره میاشتې خوراکونه وکړی ورته دا ټول دروغ دي خرافات دا خوراک نه کول عبادت دی ولې چا دې ته عبادت ویلی دی چا دې ته بزرګي او تقوا ویلي چې خوراک مه کوه خوراک نه کول خو کمال نه دی خوراک وکړه حلال وکړه او د ضرورت مطابق یې وکړه او د الله بندګي پرې وکړه د دین خدمت پرې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک ته حاجت و انسان او بشري تقاضې ورسره لګېدلې نو چې کله جبريل علیه السلام بیا حاضر شو ولني وحي راوړله ورته يقرأ او د قصه تاسو معلومه تفصیل کړي نبی علیه السلام بار فرمایي ما انا بقارئ زه لستون کړي دین مخکې ما چې تر لستون نه دي کړی سوال ولا او جبريل علیه السلام ورته غاړه ورکوي او زور ورکوي ځان سره راځي او درې ځل دا کار کیږي او په څلورم ځل باندې ورته جبريل علیه السلام فرمایي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دولني تنذي وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم کور تر واپس شو په داسې حال کې چې حدیث کې راځي يرجف فؤاده رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه زړه مبارک د درزېدو او لړزېدو او یو غبرهټ په تاریخ ځکه اول ځل د جبريل علیه السلام سره ملاقات وشو وحي را نازل کو وحي درون شی دی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا او جبريل علیه السلام ته الله یو قوت ورکړی دی ذو القوة المتين دی او هغه ورله زور ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې نه داسې کیفیت سره لا عادت دی نه بلکې چې د الله نبي رستو سره عادت شوی دی د وحي سره بیا به هم دا وحي وي دومره درانه وه چې په سخت ژمي کې به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې کله وحي شروع شوه نو د دې
تندی مبارک نو بدن مبارک میں خلی رویتلی اللہ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی یو ځلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما خواته تشریف فرماو او دا زمونه زما په دې زمون باندې خلاص او په دې دوران کې په وحی شروع شو. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسم د عام انسانانو په شان ته جسم حدیث کې راځي نړۍ روغدو نړۍ اخکته قدواله او درمیانه قدواله کله انسان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جوړونه ډېر مناسب نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسکول می زمان په دې ورون باندې دا ورون پروت نعام نارمل ورون ما ته تکلیف نه محسوس کېده خو چې دا وحی شروع شو په خود نبی صلی الله علیه وسلم نو د نبی علیہ السلام دا ګوړه مبارک او دا ورون دومره درو شو. زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي وای ما ویل چې اسنه زما دا پتون چې دا اډوکه را زری زری کوماته کړه دومره ترنه وحی پراله دا کیفیت چې کله په نبی علیہ السلام تعالی شي ندین تاسو اندازه ولګوي چې څومره ظلم شری دا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته تشریف راوړ نو خپل بیبي ته دا قصه شروع کړه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې ابني خشیت علی نفسي اول خو چې څنګه داخل شو لړزیږي او یخني پر راغلی دا تبه دا تکلیف دی او زملونی ما باندې کمبل راواچو یخني وکي او بیا رسول خدیجه رضی الله عنها تاسو کې څه چلې واقع ورته بیان کړه ما سره داسې حالات راغله او بیا فرمایي اني خشیت علی نفسي بزان یریګم چې زه چرته حالات نشم. او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورته داسې تسلی ورکړي ته به دا چرته د مخکې مؤمنه ده حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې اوس نه لګېدې دین ایمان راوړل. اولنۍ مؤمنه بزنانو کې خدیجه الکبرى رضی الله عنها مشرانو سړو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په کشرانو لکانو کې علی رضی الله عنه او په غلامانو کې زید بن حارثه رضی الله عنه. ادا اختلافي دغه د تطبیق دی دغه دی چې اولنې مؤمن څوک دی اختلاف دی بده کړي روافض دې ډېر زور کوي چې علی رضی الله عنه بالکل علی دی خو مشمول کې اول نمبر دی بالکل مؤمنون خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مشرانو سنجیده شخصیاتو کې اولنې مؤمن په زنانو کې خدیجه الکبرى رضی الله عنها او په غلامانو کې چې نبی علیہ السلام رسول آزاد کړو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ. دا ولني سلور کسانو قافله د نبی علیہ السلام یو زنانه یو ابو بکر یو معشوم دی او یو غلام دی. دا قافله دغه دینه شروع شو د امت ډیرېده او نه مشرق نه مغرب او شمال نه جنوب پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچی په ټول عالم کې خوار دي الحمدلله. زما محترم ورونو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دته یو مینس کې نقطه ورته وایم هغه دا چې دا بعضی خلک دا اعتراض کوي چې دا اهل حدیث کله پیدا شو او څوک دا د انګريزانو په دور کې پیدا دي څوک دا چې کوم دی دا په هندستان کې وي پیدا شو دا الله نه یره پکار ده. تاسو دا صحیح بخاری له چت کې دا امام ترمذی بار به یو حدیث نه بعد وای دا حدیث کوم دی صحیح عند اهل الحديث او دا حدیث او دا راوی چې دا ضعیف دی په نسبت د اهل الحديث. نو دا امام ترمذی رحمت الله علیه هندستان کې تیر شوی دی دا په کومه زمانہ کې تیر شوی. عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی په کومه زمانہ کې تیر شوی دی چې هغه فرمایي دا الله نبی فرمایي چې په هر زمانہ کې به یو ډله په حق باندې روانه او عبد الله بن مبارک فرمایي رحمه الله هم اهل الحديث دا اهل حدیث. امام بخاری فرمایي دا اهل الحديث. علي بن المديني رحمت الله عليه فرمایي دا اهل الحديث. او دا رنګه امام احمد بن حنبل رحمت الله عليه فرمایي ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. کدا اهل حدیث نه بیا ما ته پته نه لګی دا ولا سوت دا رنګه د نور ډیرو سلفونو دا نقل نو موږ دا وایو چې ګوره حدیث چې کله نه موجود دی اهل حدیث هم دا وخت نه تاسو دوه ناشتي وکړئ بیا تاسو आवाज نه یو سار ناشته کړئ یو څو ها چې کله نه حدیث موجود دی دا هغه وخت نه اهل حدیث لګي بزور او هغه وخت نه اهل حدیث ان دا تاسو معنی یو عقل من دا تسلیمولای شي چې حدیث دی او اهل حدیث دی د نبی رسول الله حدیث دی موجود وي او په هغه باندې عمل کوون کی دا غي ذکر کوون کی دا غي دعوت کوون کی دا غي اهل دی نه کله چې حدیث شروع شو د نبی صلی الله علیه وسلم اهل ورلا الله ورکړ خپل دي دا اهل حدیث الحمدلله. دی وجه نظم محترمون دا بلا تعصب خبره من کوو بغیر تعصب نه په چا باندې رد غرض دی نه خو دومره به خلکو ته عدل وکړي انصاف وکړي کنزل بدرد غلط الفاظ نه استعمالوي.
او عجیبه خبره دا ده چې د دنیا څه قسمه فتوی دی په موږ باندې لګي د دنیا څه قسمه بد نسبتونه دي هغه موږ طرف ته کېږي د دنیا څه قسمه کنځلې دي د کنځلو په ډکشنرۍ کې چې ګوري هغه ټولې موږ ته کېږي او بیا موږ ته ویل کېږي دا خوارج دي دا متشدد دي دا بد اخلاق دي دا فسادیات دي چې خبره چې د دنیا قسم کنځل ما ته کېږي د دنیا هر قسم فتوی په ما لګېږي او بیا هم زه چې کوم دی ټارګټ یم بیا هم په ما پسې کنځل کېږي بیا هم زه بدنام یم وایي بد سے بدنام ګوره سړی بد کار کوي هغه دونه نه دونه څوک بد نه وي خو داسې بدنام شي پاک سړی او بدنامي وشي دا خطرناکه خبره یو دا افسوس خبره زما محترم ورونو غرض مې دا دی الحمدلله زموږ منهج پاک دی د ټولو خبرو بعضې خلک موږ پسې خولې وازوي دا وایي خوارج دي وایي خوارج خپلې نښې موجود دي په حدیث کې ویې ګورئ د نبي علیه الصلاة والسلام نه د هغې علامات نقل دي که هغه علامات په موږ کې موجود وو خو توبه به وباسو موږ ته وښایي چې توبه دې وباسو او چې کله دا نشته ولې د الله نه نه یېرېږي چې دا الفاظ عجیبه خبره خو دا ده موږ خو چې کوم منهج زده کړی او موږ د خپلو مشایخو نه کوم منهج زده کړی دی ستاسو د ګبران ته ستاسو د سپین ږیرو مشرانو ته پته ده تپوس دې وکړو شپږ څلوېښت کاله تقریبا نیمه صدۍ ده که نه نیمه صدۍ شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه ستاسو دې وطن او دې علاقې ته راغلی تاسو ته چې هغه کومه عقیده کم توحید کم د نبی علیه السلام سنت بیان کړي په چا د کفر فتوا لګولې څه انتشار او فساد خبره یې کړې هغه شیخ زموږ شیخ هغه زموږ استاد په کوم منهج چې هغوی ژوند تېر په هغه منهج زموږ هغه شیخ موږ ته دا خبره راښودلې او احادیث یې راته ویلي دا چې کوم زموږ استادان دي دوی موږ ته احادیث ویلي دي او په هغه احادیثو کې دوی موږ ته د خوارجو علامات راښودلي دي چې د دې نه ځان ساتي او په مسلمان باندې د کفر فتوا مه لګوئ ځکه چې دا فتوا بیا ګرځي چې په چا دې ولګوله هغه کې هغه خبره نه وه دا بېرته په تا راځي دا هغه ناشنا خطرناکه ګولۍ ده چې دا ګوره ضایع نه ځي یا چې د کوم ځای باندې فایر کوو یا به هغه ټارګېټ ولي که ټارګېټ یې ونه شي نو تا وګلي بیا دا هسې ضایع نه ځي موږ خو دا خبره زده کړې دي خپل مشایخ موږ خو د دې خبرو نه ډېر ځان ساتو الحمدلله نو عجیبه خبره دا ده موږ په یو ګناه مسلمان نه کافر کړو ګناه ته ګناه وایو فسق ته فسق وایو بدعت ته بدعت وایو کوم چې شریعت موږ ته وایي د عدل په جامه کې خبره کوو دا کار بدعت دا فسق دا ګناه دا بس موږ خو یو مسلمان کله په ګناه نه کافر کړو دا خو موږ خپله د ځان لپاره خطرناکه خبره ګڼو ځکه دا خبره بېرته په ما راتاویږي عجیبه خبره دا ده موږ ته هغه خلک خوارج وایي چې هغوی په سنتو خلک کافر کوي موږ یې په ګناه نه کافر کوو او هغوی په څه کافر کوي امین ووایي امین چا ویلی دی امین د چا نه نقل دی په زوره د نبي علیه السلام راخولېدی ممکن زموږ یو ملګری په سینه باندې لاس وتوي بل سنت باندې عمل وکړي چېرته په سب کې خپه جوړته کړي نو چېرته په سنتو باندې عمل کوي نو په سنتو باندې عمل سره زموږ ملګري ته دا وایي کافر دی نعوذ بالله دا د اسلام دشمن یې وپېژني نو ته په نیکۍ سړی کافر کې ته خوارج نه شولې چې هغه یو سړی په نیکۍ عمل کوي په سنت عمل کې خارجي نه دی او زه په ګناه څوک نه کافر کوم موږ خوارج شو وایي هغه غلبېل راپاسېد کوزي ته یې ویلې پېغور یې ورکړه چې تا کې دوه سوري او ځان ته یې کتل نو چې څاڅکي هم پکې نه پاتې کېږي عجیبه خبره د دې وجې نه زما محترم ورونو زموږ منهج واضح دی دا مې په دې منځ کې یو خبره وکړه تربیت ته زموږ منهج الحمدلله واضح بل زموږ مشایخ او شیخ عبدالسلام رحمه الله خصوصي حواله ځکه ورکړو چې زموږ د قرآن هم استاد و د حدیث هم استاد او زموږ سره ډېرې سفرې شوې هغه به په ختم بخاري کې طلباو ته دا خبره کوله کوم ملګري چې باید شریک شوي ته وپته چې ګوره دې معنا دا نه ده چې ته نن فارغ شو بخاري دې ویل او سبا فتوې شروع کړي مفتي به د ځان نه جوړوي د هغې په نصیحتونو کې یو نصیحت ده چې ته به دا نه کوې چې بس کلي ته لاړې او فتوې سټارټ کړې نه دعوت وکړه او ځان ته عالم هم ووایه دا خبره به هم کوله ته اول څو کاله مستقل مطالعه وکړه تحقیق وکړه د مختلفو علماو کتابونه وګوره هغې نه بعد بیا په یوه مسله کې یو رایې قایمه وه په دومره احتیاط کوي موږ له داسې تربیت الحمدلله راکړی غرض مې دا دی زما محترم ورونو دا اهل حدیث منهج څه اوس نه دی جوړ شوی دا د هغه زمانې نه را روان دی چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وحي ورکړلی شوی خدیجه الکبرا رضی الله عنها چې دا خبره وکړله
د نبی علیہ السلام نے واورید زه په ځان یریږم هلاک بشم هغه ورته فرمایي کلا والله لا یخزیک الله ابدا هیڅکله الله تا نه هلاکوي الله رب العالمین کلم تا نه شرموي په الله مې دې قسم ولې انک لتصل الرحم تاسو کې اصول صفات او کمال دای چې ستا کور والا ستا په صفاتو اعتراف وکړي ستا په خپل کور کې دومره ښکلی ژوند دي او داسې اخلاق دي چې ستا کور والا او ستا ښځه او بچي وایي چې او دکې دا کمال شته د اوچت انسانیت سره ځکه د هغې سره ستا ژوند ډېر نږدې دی ډېر ملګري دي چې بار ډېر خوش اخلاقه ښایسته خبرې به کوي ملګرو سره ښه رویه کوي ډېر کله ته مو داسې ملګري کتلي زموږ باندې پېښور کې پردي کسان به روان کړي نو فران هلکان کوډل کې خوراکونه کوي خپلو بچو له خوراک پورته نه وړي په ډمو باندې په جوړاګانو پیسې شیندي په جوارۍ کې غټ غټ دونه لګوي او کور کې ښځه نهاره ناسته وي رزق په تمه یې غریبه سترګو نه اوښکې روانې بچو ته د رزق هېڅ پروګرام دا ظلم په کور کې دننه اخلاق ځکه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي دا کردار د خپل خاوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خاوند د یاد وساته تاسو کې اصول صفات چې دا صفات په چا کې نه انسان الله نشه یو صفت دی دا دی چې تصل رحمي قائم انك لا تصل رحم دویم وتحمل الكلب ته د خلکو بوجونه په سر باندې اخلي او بارې په ځان باندې بل انسان په یو تکلیف کې په یو مشکل کې دا مشکل تخپل مشکل ګڼي منډه ترړې خلکو سره وي الله دا د نبی اسلام اخلاق او بل وتكسب المعدوم هغه کس چې هغه بې روزګاره دی یو معنی دا دی هغه له کار کسب ګوري تکسب هم راغلی تکسب هم راغلی باب افعال او د مجردو هم راغلی او بل معنی علما دا کوي وتکسب المعدوم معنا دا دی یو سړی دی معدوم دی معنا دا وسې نه کېږي بې وسه دی هغه خرچه ورکوي نبي رسول الله خلکو له خرچې ورکول او بل معنی علما دا کړي معدوم معنا هغه صفتونه چې په غیرو کې معدوم دي ښه صفتونه چې په خلکو کې نشته هغه په تا کې موجود هغه ته اختیاري تکسب المعدوم او بل صفت په تا کې دا دی وتقري الضيف ته د میلمه میلمستیا کې تا کې د میلمستیا صفت او دا صفتونه چې په چا کې دا انسان الله نه خرابوي او بل حدیث بل روایت کې سره دا راځي دوه صفات نور وتصدق الحديث خبرې چې کې ته رښتیا وي ګوره کور والا چې په دې صفت ګوایو کې معلومه شوه دا انسان ډېر رښتینی خپل کور ته دروغ کور والا یې نه ثابتولی دی چېرته دروغ ستا خبرې د رښتیا وي او بل وتؤدي الامانه ته امانتداري اوسه پورې تا په کوم امانت کې خیانت نه دی کړی ستا امانتداري ټولې دنیا ته معلومه ده په ټوله مکه کې زما او ستا خوب نبي صلی الله علیه وسلم په دې صفت مشهور چې الصادق الامین ډېر رښتینی او ډېر غټ امانتدار زما محترم ورونو دا صفات د نبي علیه السلام ذکر بیا ورته وایي راځه وایي زما یو د تره زوی دی بوډا شوی و دې وخت او هغه په دور جاهلیت کې نصراني شوی عیسایت اختیار کړی ځکه هغه زمانه کې هغه دین و آسماني وایي راځه چې هغه نه لاړ شو ورقه بن نوفل د خپل حالات ورته ته بیان کړي چې څه وایي درته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته بوتلو خدیجه رضی الله عنها ورته وایي چې ته لږ د دې محمد نه تپوس وکړه صلی الله علیه وسلم زما دې خاوند نه چې د سره څه حالات راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپله قصه ذکر کړه ورقه بن نوفل ورته فرمایي وایي دا خو په تا باندې هغه ناموس راغلی دی چې کوم موسی علیه السلام سره راتلو یعنې جبریل علیه السلام ستا پته راغلی او علامات یې چې ورته پته ورته ولګېده دا د الله اخري پیغمبر دی نو دې وخت کې د هغه د خولې نه یو خبره راوخته د ورقه بن نوفل ویا لیتني جزعا هی ارمان یا لیتني كنت جزعا ارمان چې زه ځوان وې زما په مټو کې زور وې زما په رګونو کې تازه وینه وې زما پټې مضبوطې وې زما په هډوکو کې طاقت وې ځکه دې وخت لا ډېر بوډا شوی دومره بوډا شوی سترګو نظر یې ختم شوی او ته به دا انجیل ورته وایي داسې یاد چې دا به په عبرانۍ کې هم او په عربۍ کې هم لیکل د دې عبارات چې کله د سترګې روغې وي دومره انتهایی په انجیل کې ماهر د عیسی علیه السلام تعلیمات ورته یاد آسماني کتابونو علم ورسره بیا ورته وایي داسې وخت په تا راځي اذ یخرجک قومک دا ستا قوم دا مکې والا دا قریش په تا یو ځل د دې مکې نه وشړي د دې ځای نه به ته وځې کاشکې زه په کې ځوان وې
او ما ستاسو مدد کړی وي او زه ستا ملګری وي د دې ارمان د وجې نه معلومیږي د ایمان راوړی علما اکثر دې حدیث دلالت وایي چې ګوره ته باقاعده نبي علیه السلام د رسالت اقرار هم کړی دی او بل ته دا ارمان کړی زه ستا ملګری وي نو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت منلی دی ورقه بن نوفل او لږې ورځې بعد نو نبي علیه السلام دلته حیران شو چې او مخرجي هم دا مکې ولا به ما وباسي دا خو زما ډېر اکرام کوي دا خو زما ډېر احترام کوي د دې بچې بچې مشران سپینګیري قومي مشران ملکان دا هغه زمانې سرداران دا ټول زما عزت کوي دوی به ما څنګه وباسي الله اکبر ورقه بن نوفل ورته وایي یاد وساته ستا په شان دعوت چې هر چا دې دنیا ته راوړی دې نه پس به ته دعوت کې تا ته اوس بله وحي راځي دعوت په شروع کې دعوتي زندګي دا دعوت چې هر چا کړی دی هغه سره دشمني شوې ده دا ډېره ناشنا نقطه ده دې حدیث چې کله د حق بیانولو کومو خلکو ته چې ته ډېر ګران وي کوم قوم باندې چې ته ډېر محبوب وي کوم خلک چې ستا احترام کوي هغه خلک به بیا ستا مخالف کېږي چې کله د حق وي او چې کله داسې خبرې دې کولې چې هغه خلک وایي فلانې مولوي صاحب دې چې لاس ته وانه باسه به داسې خبرې کوه چې ټول خلک پرې خوشحالېږي زموږ پښتانه وایي باید سړی ګرده خندا کوي ټولو خلکو ته خاندي چې ګرده خندا دې کوله بیا به څه نه وي خو چې کله حق وایي خامخا خلک دا حق د خلکو د مزاجونو خلاف او قانون دا دی چې کوم شی د چا د مزاج خلاف یې هغې سره دښمني کوي او هغه کس سره هم دښمني کوي څوک چې دغه حق وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورقه بن نوفل وایي ستا نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي دنیا ته او حق دعوت یې شروع کړی دوی سره دښمني شوې تاسو سره به همدغسې بیا وشو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ښکلي اخلاقو کې دا ښایسته اخلاق په دې حدیث کې ذکر یو بل حدیث به وایي بیا به خپله خبره ختمه کړم ټیم تقریبا زما پوره کېدو والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په حوالې سره دا پروګرام دی ځکه دا خبره کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي صفات مخکې نه تورات انجیل کې هم موجود چې دا به بد اخلاقه نه دا به کنزل نه کوي دا به سخاف فی الاسواق نه په بازارونو کې به چغې نه وهي یعنې بې وقاره انسان به نه وي نو دغه رنګه دام پکې وي دا به داسې انساني چې د بدۍ جواب به په بدۍ نه ورکوي بلکې څوک چې ورسره بد کوي دی به ورسره په جواب کې احسان او ښېګړه کوي ښکلي صفات نو یو څو صفات عبدالله ابن سلام هغه ذکر کړی د نبی علیہ السلام د دعوت نه اندازه لګولې ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مدینې ته هجرت وکړو نو په مدینه کې یو اواز خور شو چې د مکې نه یو شخصیت راغلی دی او هغه ځان ته وایي چې زه د الله رسول یم او نوم یې دی محمد صلی الله علیه وسلم نو عبدالله ابن سلام دا هغه عالم په یهودو کې چې په یهودیت کې دی حق پرست په یهودیانو کې یهودیت دوران کې د حق پرستی پکې و ځکه قرآن کې الله رب العالمین چې کله د اهل کتابو بدي بیانوي که نه نو بدیان ذکر کې ذکر سورې عمران کې الله څه فرمایي لس بدۍ ولا ذکر کې بیا وایي لیسو سواء والله دې که زما سره شا ونه چې چا سره نه لږ ړپ یې ښو نو هغه احسانونه او ښېګړې پر رشاته وګورئ بیا ولا ټول عیبونه وایي نه چا کې چې ښه صفت دی ښه یې ښه ووایه بد یې بد ووایه د بدو لپاره دعا وکړه چې الله اصلاح وکړي او د ښه اعتراف کوه دا اخلاق نو قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ګوره دا ټول اهل کتاب یو شان نه دي په دوی کې ښه خلک هم شته منهم امة مقتصده په دې کې داسې خلک شته چې ډېر درمیانه روان دي په حق روان دي په هغې کې یو عبدالله بن سلام رضی الله عنه دا د یهودو د بنو قینقاع ډېر لوی عالم ده چې دا خبر واورېده چې مدینې ته دا شخصیت راغلی دی وایي زه پیغمبر نو ته خو مخکې نه په تورات کې نښې لوستلې وي د اخري پیغمبر نو د هغې نښو د کتلو دپاره د تحقیق دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته تشریف راوړ نو چې څنګه ورته د مخ مبارک ته نظر واچو عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرمایي فاذا رأیت وجهه و چې کله ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک څنګه ولیده عرفت انه ليس بوجه كذاب ما تقطع ولګید دا مخ د دروغجن انسان مخ نه دی دا مخ مبارک دومره پړقېده دومره ښایست الله ورکړی دومره وقار او سنجیدګي پکې پرته وه چې فورا یې زمانه دا زړه راښکاره د نبي علیه السلام دا ظاهري شکل دومره ښکلی اوس مې ولوي خبرو ته غوږ کېښوده کېناستل دی څه و چې ګورم ملګرو ته تقریر کوي درس ورکوي ملګرو ته وایي یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او حديث نقل لرجان عبد الله بن سلام رضي الله عنه
اے ملګرو سلام خور کوي خپل ملګرو ته اخلاق تعلیم یو بل ته سلام کوي یو سره اختلاف مکوئ یو بل سره دشمنیانې مکوئ لکه وختي شیخ صاحب خبره وکړه او دلته مجلس کې راته وختي زموږ محترم شیخ افضل صاحب دا وفرمایل چې بعضې ملګرو کې قومي تعصب ډېر شوی وختي شیخ عبید الله مدني صاحب دا خبره دا ګجر دی دا کوستانی دی دا پنجابی دی دا پښتون دی دا عرب دی دا عجم دی دا فلان دی دا خبرې ختمې کوي نبي علیه السلام دې ته بدبویه خبرې ویلي بدبویه دې نه بدبویي راځي دې نه په معاشره کې ښه تاثر نه خورېږي لکه موږ په لاره روان یو ګبران دا صفا فضا ده ښکلې فضا ده موږ چېرې دا اکسیجن موږ راکوو او یو دم په دې لاره کې چېرته یو څیز مردار شوی بدبویي راشي موږ ټول پوزې باندې رومال وکړو که نه خوند نه راکوي دقه شان قومي خبرې قومي تعصب زما قوم اوچت دی بل نه زما قوم اوچت دی بل نه موږ داسې بل نه موږ دا خطا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې مختلف قبایل مختلفو ژبو والا مختلفو نسلونو والا خلک راغلي ایمان یې راوړ ټول ورونه وګرځېد هغه بلال چې رنګ نه تک تور هغه بلال چې وایي علما وایي د پلار نه خپل نسب نه دی معلوم بلال بن رباح هغه پته نه لري زمون پښتانه سره مړه داسې بې نسب او بې قامه سړی دی سپک ورته وګورئ خو صحابو کې دا فکر وکړه صحابو به چې بلال ته یواز کوو او زمون سرداره سید صاحب دې فارشه کړه الله دا صحابه دا تربیت نبی علیه السلام چې بلال به را روانو ملګرو به یو بل ډېر صحابو زمونږ سردار را روان دی بلال غوندې چې د غلامۍ ژوند یې ټول عمر تېر کړی رنګ نه تک تور دی څه ښایست او سالات هغه مونږ چې ویل کړی ماشاء اټرکشن هغه کې نشته ظاهري خو صحابه دومره احترام کوي زموږ سردار را روان دا قوم پرستۍ نارې دا فضول نه دا پکې نه وي نبي علیه السلام فرمایي افشوا سلامونه خور یو بل سره محبت وکړئ او بل واطعموا الطعام یو بل باندې خوراکونه وخوروئ مېلمستیا کوئ وصلوا الارحام خپلوري قائمه کړئ وصلوا بالليل والناس نيام تشبيه فهغه وخت کې الله ته ودرېږي منځونه کوي چې خلک ودی یعنې تهجد کوي قیام الليل کوي نو څه چل به وشي تدخلوا الجنة بسلام تاسو به جنت ته داخل شئ په سلامتیا سره الله به جنت درکړي نو ګوره دا د نبي علیه السلام خبرې چې ما واورېدې عبدالله بن سلام فرمایي او ما ته پته ولګېده د الله پیغمبر بیا پې هغه 3 سوالونه کړي هغه اوس نه یم تفصیل غواړي او دا چټ هم راکړی شوی دی ما ته پته ولګېده د الله پیغمبر دی ځکه دغه سوالاتو جوابات سوا د پیغمبر نه بل چاله نه ورځي نو چې کله ما ایمان راوړلو ما ویلې د الله نبي زما د اسلام او د ایمان لا دغه مه کوئ تشهیر لا مه کوئ اعلان مه کوئ چې ما ایمان راوړی ځکه دا زما قوم چې د یهود دا ډېر بهتان کاره شي هغه بهتانونه لګوي په پاکستان بیا به تاسو چېرته په ما بدګمانه شي دا به رښتیا څه خراب سړی اول تاسو زما د دوی نه تپوس وکړئ زما باره کې زه په دوی کې څنګه سړی یم نبي کریم صلی الله علیه وسلم یهود راوغوښته ویل که د عبدالله په تاسو کې څنګه سړی دی عبدالله بن سلام هغه ویل خیرنا وابن خیرنا سیدنا دا هم کې غوره سړی دی پلار یې ډېر ښه سړی و زموږ سردار دی پلار یې زموږ سردار و زموږ عالم دی او دا دی وایي که هغه په ما ایمان راوړي هغه یې ویل یهود نه نه هغه زموږ مولوي صاحب په تا چېرته ایمان راوړي زموږ غټ مولوي صاحب په دې کې عبدالله بن سلام راښکاره شو کلمې ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فورا هغه یهودیان چې اوس یې صفت کو څه شروع کړو وایي شرنا وابن شرنا وایي دا په موږ ډېر شریف ولاړ دی او پلار یې ډېر شریف سړی یو منټ مخکې صفت کوو چې ایمان یې راوړ غیبت شروع دا قانون دی چې څوک هم د حق خبره کوي بس بدې ردې ویلی کېږي سپورې ستغې ویلی کېږي غرض مې دا دی زما محترمون زموږ دین کامل دی هر لحاظ سره او اخري خبره کوم وختي زموږ ورور ابو حمزه صاحب ما ته ویلي په دې باندې خبره وکړي بعضې ملګرو دا چټ رالېږلی په معاشره کې ډېرې فتنې خورېږي دې نه ځان وساتو خاص کر دا کم نوجوانانو سره چې دا موبایل دی دا ټچ موبایل او حتی چې دا موږ دومره خطرناک کار وکړي دا موږ زنانو له په لاس کې ورکړي او په دې باندې هغه فتنې خورې شولې قسم په الله چې هغه علامه اقبال شعر سړي ته وریاد شي وایي یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں دا مسلمانان دي چې هغه یهودیان هم ورته وشرمېږي دا څومره بې حیا شوي یهودیان هم د شرم د لاسه ساخته نن د زنانو سره دا موبایل او لګیا به په دې فیسبوک باندې هغه ګنده ګنده خبرې به یو جینۍ کوي او وایي زما فینس تاسو څنګه یې او زما فینس تاسو څنګه یې دا خبرې به څوک ټیک ټاک یې کوي څوک فیسبوک باندې راځي څوک نور په دې طریقه باندې او دا زموږ خلک ورته لاندې کمنټ کې لیکي چې څنګه یې او ښایي او دا یې پسې دې چې د هغې حوصله شکني وکړي چې ته بې حیا یې پرده وکړه ته مسلمان یې دا کار حرام دی لاندې ورته په کمنټو کې لګوي نور هم
په ګناه باندې راتېږي. زمونږ د اسلام معاشره داسې شو په زیر دی چې موږ د ګناه حوصله شکلي کړی موږ ګناهونه نور هم پروموټ کوو لګیا یو. نو په دې کې یو بې حیا وختي ما ډېر ورته ویل ملګرو دا نوم یې چې ایښی نوم یې د عایشه الله عایشه اکرم نو نوم یې عایشه دی. زه چې دا پیدا شو د مور او پلارو له دا نوم کې ایښوده دي جینۍ له لاهور کې ورسره واقع راغلی. نو په کوم نیت به یې ایښی په دې نیت که نه چې دا زموږ د نبي علیه السلام بیبي وه عایشه او دغه رنګه زموږ د مؤمنانو مور او زموږ دا لور به یو دینداره لور الله اکبر الله یې په ټولو باندې راواچوي الله یې زموږ ټولو اصلاح وکړي. خو نن هغه جینۍ موبایل یې مخې ته نیولی او بس لګیا دی هلکانو ته یې باقاعده د 14 اګست نه مخکې یو ورځ مخکې پیغام ورکړو چې سبا به زما په مینار پاکستان کې پروګرام چې یو جینۍ هلکانو ته وویل هلکانو تیار وکړه څنګه چلې اکثر هلکان بې واده هم دي تیار ناست دي چې پروګرام نو ته په خپله وایې چې فین زما فینو واورئ زما ملګرو ما سره مینه کوونکو زما چې کوم دی سبا مینار پاکستان کې به حاضري وي او زه به راځم تاسو بیا ما سره ملا وشئ. دا په خپله راوغوښتل هجوم دي په خپله ځان ته راجمع او دې سره چې کوم هلکان د دې ویډیو یې کوله او دې سره کوم ګرځېده هغه بې حیا هلکان یو ته ویډیو کوي بل سره هغه لګیا دي غلط حرکات دي دا زنانه او مخکې کسان چې دې ورته یو ورځ مخکې په دې فیسبوک او په دې ګندګۍ باندې دعوت ورکړی او ټیک ټاک باندې زه به راځم هغه ورته راغونډ شوي بیا ته د هغې بېعزتي شوې ده لاسونه ورته خلکو ورچولي او نور چې څه شوي ورکې کا جومات دی ګنده خبرې دي نه شو ویلی تفصیل کې نه ځو. خو نن د پاکستان ټوله میډیا یو طوفان یې راوچت کړ اوه دا ډېره بد اخلاقي شوې اوه دلته د زنانو عزت سره لوبې کېږي اوه دا ډېر بد کار شوی اوه ولې اوه کې ولې په خپلې راغوښتې په خپله ورسره دا کار وشو او پیشو چې ودي او غوښه ورته کېږي نو څه به ورسره کوي خامخا یې خوري غوښه او چې داسې د هلکانو میز رسي چینی وروایي څه به ورسره کوي دا د دې خپله غلطی ده. پکار دا ده چې دا څومره دا میډیا ادارې دي دا د داسې زنانو حوصله شکلي کړي دا غلطي ستاسو ده دا ګناه ماحول تاسو په خپله جوړ کړی دا نن چې ته زما عزت نیلام شو دا ماحول تا په خپله ځان ته جوړ کړی. الحمدلله د مؤمنانو مسلمانانو یو خور او مور چې دننه په خپل کور کې ناست دی هغې عزت ته څوک لاس نشي چولی د الله محفوظه ده الحمدلله. نو دې فتنو نه دا واقع مې صرف دې پورې ویل فتنو نه خپل هم ځان وساتو دا خپل بچي دي هلکانو باندې نظر وساتو دا ناشنا ناشنا فتنې لګېدې مخې ته راځي چې دا سوشل میډیا یو خو دا ټچ موبایل هر چا ته ورنکړو وړوکي هلک وایي د دې په استعمال نه پوهېږي چې دا څنګه استعمالېږي او بل دا ده چې خاص کر زنانه او بیا د دې د لاسه دومره فتنې دښمنیانې جوړې شي دومره خلک په دې کې ووژلل شو د غټو غټو قومونو دښمنیانې د دې د لاسه جوړې شول. الله رب العالمین زموږ ستاسو معاشرې اصلاح وکړي. الله رب العالمین دا کوم علما چې بیانات کوي موږ لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.